سلامونه دوستانو، دا دې وکړي چې جوړ روغ په خیر، شنې اختر به مو په خیر وي. دوستانو، د نن ټاپک د دوو ډراپو باره کې دی، میتاکلور او ټوبراډکس. دوه ډراپه دي، ډېر بهترینه ډراپونه دي. که مو کله سترګې اوښکې کولې، یا مې پر سترګه باندې دانه یې او یا مې سترګې سرې یې، خو اول نو میتاکلور ډراپ به یې استعمال کو. دا به انشاءالله موږ ته یې 3 وخته استعمال کو، سهار، غرمه، ماخستن، یا سهار ماښام 2 وخته. تر 3 ورځې پورې دا یې استعمال کوئ، انشاءالله بالکل به دې د سترګو تکلیف ختم شي. که بالفرض په دې میتاکلور ډراپ باندې هم ختم نه شي، میتاکلور ډېر ارزانه دی، په 20-25 روپۍ باندې دی. که په دې باندې نه شي ختم، د سترګې سوروالی یا اوښکې چې کوي، یا کومه دانه مانه پراختلي، یا چې کوم نور داسې مثال جراثیم د سترګې باندې معلوم شي، نو د هغه لپاره په 2 مرحله باندې موږ ټوبراډکس ډراپ ورکوو. دا ډېر بهترین ډراپ دی. په دې کې انټي بایوټیک هم دی، ډیکسامېتاسون هم ورته وایي، چې مثال د الرجي شی هم پکښې کې دی، د جراثیم د مړه کولو شی هم پکښې کې دی. نو دا ټوبراډکس ډراپ دی، دا هم دا رقم ته کولی شي چې مثال سهار ماښام هم استعمالولی شي، او که سهار، غرمه، ماښام 3 وخته استعمال کړي هم استعمالولی شي. خو اول باید میتاکلور ډراپ 3 ورځې وکتل شي، که چیرې هغه باندې انشاءالله مسله حل کېږي. که حل نه شي، بیا ټوبراډکس ډراپ تر 1 هفتې پورې ته کولی شي چې استعمال کړي. نو انشاءالله د سترګې هر قسم تکلیف چې وي، که سوروالی، که دانه پکښې کې وي، که اوبه کوي، که مثال نور د سترګې څه هر قسم تکلیف دی، نو انشاءالله هر څه به ختم شي. بس 2 وخته، 1 څاڅکی سهار، 1 غرمه، یا 3 وخته، 1 څاڅکی سهار، 1 غرمه، 1 ماخستن. که میتاکلور ډراپ استعمالوي، که ټوبراډکس استعمالوي، نو دغه 2 ډراپه دي، ډېر بهترین ډراپونه دي. د ډاکټر ضرورت به نه شي پیدا. د ټولو دوستانو څخه یو وار بیا خواست دی چې سلام پر میسج چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او